السلام علیکم ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څرنګه چې مونږ چې د امید یې شروع کړی او کسرونه برخه هم شروع کړی وو، نو تېره ورځ مونږ کسر تعریف او د کسر ډولونه د عام ډولونه مو ویل، په هغه کې چې دی د عام کسر مو لوستو. په عام کسر کې چې تقریبا 4 ډوله مو لوستو، چې عبارت د واقعي کسر، غیر واقعي کسر، چې غیر واقعي ته غیر واجب هم وایي، او بل چې دی مونږ واجب کسر او واحد کسر. راځو نن چې د همدغه عام کسر ډولونو کې چې د یو بل باندې بدلول، یعنې موږ څنګه کولی شو چې یو واجب کسر په غیر واجب کسر او غیر واجب کسر په واجب کسر بدل کړو، یعنې غیر واقعي په واجب کسر او واجب کسر په غیر واقعي کسر. غیر واقعي کسر 13 ورځې ما تاسو ته ویل، په غیر واجب کسر هم ورته وایي. نو موږ دلته چې دی نن 2 عملې لرو، چې اوله عملې ده د کسرونو تصحیح کول، او دویمه عملې زموږ د کسرونو غیر واجب کول. اول راځو د کسرونو تصحیح کوله ده. دا هغه عملیه ده چې یو غیر واقع کسر، یا موږ ورته د غیر واجب کسر چې ورته یو غیر واجب کسر په واجب کسر بدلوي، یعنې موږ یو غیر واقع کسر په واجب کسر بدلو. نو راځو پکې مثال حلو چې په کومه طریقې سره موږ چې دی یو غیر واجب کسر په واجب کسر څنګه بدلو. مثلا ګورئ ګرانو زده کوونکو، یو مثال ده 2 پر 2. دا زموږ چې دی یو غیر واقع کسر. اوس څنګه دا چې موږ واجب کسر باندې څنګه بدلو، دا موږ چې دی صورت په مخرج باندې ویشو، د تقسیم عملیه ورباندې ترسره کوو، یعنې و په 2 باندې چې کوو تقسیموو. و چې په 2 تقسیم کوو، ورشان 100 د دې ضرب زماني 3 په شپږو کې، 3 په 2 کې شپږ، 4 په 2 کې 8 راځي. نو دلته و 3 په 2 کې څو کېږي؟ شپږ. ورشان سے اوس منفي کوو، یو باقي. ګرانو زده کوونکو، داسې چې دی په واجب څنګه یې لیکو، دغه زموږ خارج قسمت چې څه لاختې راغی، دا یې زموږ صحیح عدد لیکو. خارج قسمت صحیح عدد لیکو، او دغه باقي مانده څه چې پاتې دی دا چې دی صورت کې لیکو. باقي مانده دلته څو دی؟ یو دی. دا په صورت کې لیکو، او زموږ مقسوم علیه بېرته زموږ خپله هماغه مخرج کې رالیکو. مقسوم علیه بېرته مخرج کې رالیکو. نو دا کسر مثلا 2 پر 2 مساوي دی د 3 په صحیح پر 2 سره. دا زموږ یو عملیه اولنۍ عملیه چې تصحیح کول دي، یعنې چې دی یو غیر واقعي کسر په واجب کسر بدلول دي. راځو اوس چې دی په دویم غیر د کسرونو غیر واجب کې هم چې دی یو مثال حلو. راځو ګرانو زده کوونکو، دویمه ډول ته چې د کسرونو غیر واجب کول دي. ګورئ شان چې نوم دا معلومیږي غیر واجب کول، یعنې واجب نه ویشتل. یو کسر که چیرې په واجب کسر ورکړل شوی، یو موږ چې دی دا بېرته غیر واقع یا غیر واجب کړو، نو څنګه کولی شو؟ مثلا مثال زموږ دی 3 صحیح 5 1 پر 2 هغه تېر مثال چې موږ بېرته بدل کړی و. ګورئ شان چې 3 صحیح 1 پر 2 دا هم چې دی یو صحیح کسر تصحیح کړی او بېرته چې دی دی لاسته راغلی. اوس څنګه کولی شو چې بېرته چې دی موږ دا په غیر واقعي کسر باندې بدل کړو؟ نو دا مساوي کېږي. ګورئ موږ دغه صحیح عدد په مخرج کې ضربوو، په مخرج کې ضربوو صورت سره جمع. مثلا 3 ضرب 2 څو کېږي؟ شپږ. جمع دی صورت کې زموږ څو دی؟ یو. بېرته په ماغه مخرج یې لیکو په 2 مساوي کېږي. شپږ او یو څو کېږي؟ 9، او په ماغه مخرج 2 پر 2. بېرته ګورئ ماغه غیر واجب کسر په څه شی بدل شو؟ په غیر واجب یا غیر واقع کسر باندې بدل شو. بل مثال ته ګورئ شانسې، مثلا 4 صحیح 5 پر 2 مساوي کېږي د 4 په 2 کې څو کېږي؟ 8. جمع دی صورت کې 15 دی، مخرج هماغه مخرج لیکو، مساوي کېږي د 15 جمع 3 مساوي 8 مساوي کېږي 14 سره 14 پر 2. دا یو واجب کسر په څه په یو غیر واقعي کسر باندې بدل شو. دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې په درس باندې پوه شوي یاست. که څوک پوه شوي نه نو کولی شي چې همدې ویډیو لاندې کمنټس وکړي، انشاءالله ستاسو مشکل موږ حلوو. د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمټک سبسکرایب کړئ.